ډېره د پخوا خبره ده، یو ښایسته کلی و. دې کلي کې به خلک ډېر ارام او سکون سره اوسېدل. ټولو یو بل سره ډېر ښه اتفاق و. همدې کلي کې یو سړی اوسېده د چا نوم چې آصف و. دا ډېر زیات نیکه و او ایمانداره او امانتداره کس و. خلکو به ده ته د اخلاق یو کونجی ویله. د کلي خلکو به ډېر زیات تعریف کول، وي دا څونه ښه هلک دی او څونه ښه تربیته شوی دی. خو د ده یو ښځه وه د چا نوم چې یاسمین و. دا ډېره تیزه وه. هر وخت به یې ده سره جګړې کولې، خو آصف به دې ته څه نه ویل. بس په چپه خوله به یې د دې هر څه خبره منلې او د دې خبرې به یې اورېدلې. او دې ښځې به هر ټایم دې سره د وړې خبرې باندې به جګړه کوله. کله چې به دې د کلي خلکو سره کېناستل نو خلکو به ده پسې خندل چې ته خو د ښځې نه څنګه یارېږې. خو آصف به دې خبرو باندې غور نه کول، بس په چپه خوله به یې وخندل ورسره پکې. کله چې به سحر شو نو آصف به اول اوړه راوړل، هغې نه پس به یې بیا لږ لرګي مات کړل خشاک دپاره، او هغې نه پس به یې بیا چرګو ته دانې مانې واچولې. یو ورځ د داسې کار کول د ده د وړوکوالي ملګری یو د ښار نه راغلی ده له ملابېدوله، چې کله ده سره ملو شي نو ده ته وایي آصفه یاره ستا ماته څه طبیعت سټ نه ښکاري، ته خو ماته ډېر دغه خفه خفه ښکارې، څه وجه ده؟ نو آصف ورته وایي راځه دننه، راځه ګپ لګوه بیا. چې کله دننه رالې نو ده آصف ته پوره کیسه وکړه چې زما ښځه داسې او دا ډېره ظالمه ده او هر وخت یې ما سره جګړې کوي په وړې وړې خبره. سره د پس کلي کې یو غټه میله ولګي چې کوم کې ټول خلک راغلي وي، خلکو نوې نوې جامې مچولې وي. دې خوا آصف ښځې ته وایي یاسمینه زه ځمه دغه میلې ته چې لږ هلته کې لاړ شمه. خو ښځه ورته وایي خبردار کو ته لاړې، اول ټول کار وکړه هغې نه پس به ګورو بیا. بس ده د مخکې روټین په شانتې خپل ټول کار ختم کړ. چې کله شپه شوه نو دی ډېر زیات خفه وه او پړه کې سوچ وکړه چې اوس تلل پیدا نه کوي، زه هسې ستړی یم. او بس د لرې ځای نه یې میله کتله. چې کله سحر شو نو د ده زوی و هغه ته وایي چې ته مور سره ولې دونه ښه یې، هغو ته معنې دونه کارونه هم کوي، ته ورته هېڅ هم نه وی. نو دغه آصف ورته وایي زه فساد نه غواړم بچې د خلکو په شان، ځکه چې هغه به سوچ کول چې ښځې سره جګړه کول د کمزور سړي کار دی. سره د پس یاسمین ډېره زیاته بیماره شوه او دی باندې سر ډېر زیات دروند و، خو آصف د دې ډېر زیات قدر وکړه او ډېر زیات خیال یې وله وساته بیمارۍ کې. په ټیم به یې وله دوایي ورکوله او په ټیم به یې وله خوراک ورکول. نو ښځې د آصف ته وویل چې سړیه ته دونه ما سره ولې ښه یې، زه خو تا باندې دونه کارونه او دونه غصې به مې کولې. نو آصف ورته په جواب کې وایي چې ته زما ښځه یې، که زه تا سره جګړې کومه نو دا زموږ دواړو او زموږ د بچو دپاره نه ده ښه، دې باندې کور روانېږي. د ورځې پس چې کله د یاسمین سټ شوه نو د دې مور راغلې وه او دې مور ته ټول حل وویل چې ما سره خاوند داسې ښه وه او ما ورسره دونه ظلمونه کړي وه. نو مور ورته وویل چې ته د هغه نه معافي وغواړه، هغه به دې معاف کړي کیدی شي. خو یاسمین ورته وایي چې ما هغه سره ډېر زیات بد کړي دي، د هغه اړه مې ډېر زیات ازار کړی دی، پته نه چې په اړه کې ما ناښه مې وکړو نه. چې کله شپه شوه نو یاسمین د خپل خاوند نه ډېره زیاته معافي وغوښتله او ورته یې ویل چې زه به نن نه پس نه تا باندې داسې هېڅ څه دغه نه کوم، هر یو کار به مونږ یو ځای کوو. نو آصف په زړه کې ډېر زیات حیران هم شو او خوشحاله هم شو. دې نه پس دې دواړو به هر یو کار یو ځای کول او یو بل سره به یې لاس ورکول کار کې. او د هغې نه پس دې زندګي یو خوشحالۍ او سکون سره په تېرېدو شوه.